نو یوسف علیہ السلام له الله پاک حسن ورکړو، خو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم حسن ته نه رسید. د نبی علیہ السلام یو صحابی دی، ترمذی شریف دا روایت راغشت دی، سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه. هغه فرمای زما محبوب لوی الله پاک ډیر لوی حسن ورکړي، او وی زه به تاسو ته یو مثال نه ظاهر کم. وی یو شپه سپوږمۍ د څوارلسمې راختلې وه، او وی زه ناستوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نبی علیہ السلام تشریف فرما دی. ما د نبی علیہ السلام مخ مبارک ته کتل او بره مې سپوږمۍ ته کتل. وی ما وی چې دا سپوږمۍ ډېره ښکلې تکه سپینه ده، او که زما محبوب صلی الله علیه وسلم له الله پاک حسن ورکړی دی. وی ما به یو نظر سپوږمۍ ته کتل او یو نظر به مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره انور مبارک ته کتل، مخ ته به مې کتل. وی د ډېر مقابلې نه وروسته زما زړه دا فیصله وکړه چې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم مخ مبارک هغه د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ نه ښکلی دی. یو شاعر شعر وی، هغه وی چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے. تو زما د پیغمبر تشبیه د سپوږمۍ سره ورکې، دا د کوم ځای انصاف دی؟ چاند پر ہے چائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. ستا په سپوږمۍ باندې خو به تا ته ټاکي ښکاره شي، څه ناڅه ټاکي به پې درته ښکاره شي، خو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم چهره انور مبارک دا ډیر د داغونو نم صفا دی، ډیر زیات ښکلی دی.